سلمت لك أمري ولك في حكمة غورا وینا يا خافي اللطف الذي ماشي لحكمه راد ربي سواك ما حد على المكروه با يحمد. پر غټ تنخوا والا نوکری ملازمت باندې و یو کوچنی کاروبار تجارت ته ترجیح ورکړه، ځکه نوکری ملازمت کله هم تا دولتمن نسی جوړولی. که کوچنی کاروبار هم شروع کې یو ورځ تا مالدار دولتمن جوړولی. سواك ما حد على المكروه با يحمد يا قبلة الآمال يا الله يا من رحمتك ماشي. په تجارت سره سخاوت راځي، کاروبار باندې سخاوت راځي، ځکه یو غریب تاجر هم عموما سخی وي، لیکن ملازم نوکر اگر چې امیر هم وي پیسې ډېرې هم ولري لیکن عموما بخیل وي. ضاقت علي الحال ما بشتكي إلا إليك يا أجود الأجواد. سلمت لك أمري ته په خپل وراثت کې نوکري نشې پرېښولی، لیکن کاروبار د نسلونو پورې روان. حكمه راد ربي سواك ما حد على المكروه با يحمد يا قبلة الآمال يا الله. د ایماندار تاجر رتبه په دنیا او په آخرت کې ډېره لوړه وي. دام لي خلاق ما بفرش يدي للخد ما توسد الأحزان في ليلي ولا تمهد عمر الحزن. ته ټوله ورځ د هغه نعمتونو شکر ادا کوه کوم چې الله تا ته درکړي دي. للبال عقب العسر يسرين فيه اليوم والإسعاد. سلمت لك أمري ولك في حكمتك. په شکر سره انسان طاقتور جوړیږي، د انسان قوت زیاتیږي. حكمه راد ربي سواك ما حد على المكروه با يحمد يا قبلة الآمال. چې کله د یو غلطي احساس درته وسي نو فوراً معافي غواړه. هر وار د شب برات پرې د رسېدلو موقع نه میلاویږي. بس موږ هغې چې شب برات راسي پنځلسۍ راسي بیا معافي غواړي مس جان چې ماته معافي کوه ماته معافي کوه. چې څنګه د غلطي احساس درته وسو فوراً معافي غواړه. سلمت لك يا رب وخليت الرضا لي زاد. سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد يهي. زه د دې قابل نه یم څومره چې الله زه نازولی. ربي سواك ما حد على المكروه با يحمد يا قبلة الآمال يا الله. په نر او ښځې کې رشته د وفادارۍ ده. که چیرې د نره څه غیرت او د ښځې څه وفا وایستله سي نو بیا دغه رشته د حیوانانو والا رشته پاته سوه. حكمه راد ربي سواك ما حد على المكروه با يحمد يا قبلة الآمال. د انسان په لاس کې صرف کوشش دی، نور کامیابي الله ورکوي. والسلام.